د فکر او عمل همغږي مو موخو ته رسوي. د بریالیو خلکو یوه تر ټولو ښه ځانګړنه دا ده چې ځانونه ښه پیژني. ډېر کسان ډېرې ګډې وډې او پاشلې هیلې لري چې له بده مرغه ډېر کله یې ترلاسه کولی هم نشي. هغوی چې خپلو هیلو ته رسیږي د ژوندانه لپاره منظم پلانونه لري، موخې ته د رسیدو لپاره مهالویش جوړ کړی وي او بریا ته د رسیدو لپاره د ورځني مهالویش له مخې ځینې مهم او اړین کارونه کوي. ستاسو اندونه ستاسو شخصیت جوړوي. شخصیت مو له مرکزي هستې څخه عبارت دی. تاسو چې هر فعالیت کوئ سپارښتنه ستاسو افکار کوي. څومره چې د لوړ شخصیت لرونکي واوسئ په همغه کچه به مو کارونه هم په لوړه سویه وي او بریا ته نږدې کیږئ. ارسطو وایي د انسان وروستی موخه خوښۍ ته رسیدل دي. کله مو چې داخلي افکار له باندنیو هغو سره همغږي شول د خوښۍ لوړې درجې ته مو ځان رسولی دی. ایټي فرانسیس وایي پیل مو د اړینو کارونو له ترسره کولو وکړئ، وروسته هغه کارونه ترسره کړئ چې ممکن ښکاري. په دې توګه به یو وخت متوجه شئ چې ناشوني کارونه مو ترسره کړي دي.